سږکال خوست کې د غنمو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی. دا یاد ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله حاصلات لوړ شوي چې لامل یې د طبیعي آفتونو نشتون او په بزګرانو باندې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش دی. سږکال موږ حاصلات چې اوس په رفع حاصل کې دي دقیق ارقام اوسه پورې موږ سره نه دي شریک شوي، خو د نورو کلونو په نسبت حاصلات لوړ ښودل شوي. زموږ بزګران ترې رضایت لري. ورته مهال دوی زیاتوي چې په مرکز او بیلابیلو ولسوالیو کې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کړې او سږکال غنمو کیفیت هم لوړ دی او پخوا به موږ د یو جرب څخه تقریبا 80 منه یا 2 منه اخیسته او سږکال اټکل لوړ ښودل شوی دی. او په مجموع کې یو علت خو دا دی چې سږکال موږ دغه غنم چې دی دا د طبیعي آفتونو یا د ګلۍ څخه ساتل شوي دي. په دې برخه کې تقریبا 10,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي وو چې هغه سره کود سپینه سره توره سره یا ډي پي یوریا سره وه. نو دا علت او د دې سره سره د بعضې نورو موسسات څخه اصلاح شوي تخمونه توضیح شوي وو. نو په مجموع کې په پی جریب کې انشاءالله موږ به لوړ حاصل لاسته. بل خوا کروندګر له خپلو حاصلاتو خوښي څرګندوي. د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه د لا زیاتو تخمونو او کیمیاوي سرو غوښتنه کوي. او صاحب شکر الحمدلله چې فصلونه ښه روغ جوړ دي، بارانونه وشوه، ښه په ټایم وشوه. ورونه جانه دي مو موږ ته مرستې یې وکړې د سر په باره کې. ورونه جانه ښه د پروس کال نه ساګ حاصل ښه دی انشاءالله تعالی چې ډېر ښه دی. سږکال د غنمو فصلونه د تیر په نسبت ښه دي ځکه چې بارانونه وشو، موسم صحیح و، دانه یې ښه راغلی ده، حاصلات یې زیات ورکړي دي، فصلونه خراب شوي نه دي، نه ګالۍ والي دي او نه بارانونه د زیات شي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په پلان کې ده چې راتلونکی کال به په 30,000 بزګرانو باندې اصلاح شوي تخمونه وویشي.